د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر نعیم الحق حقانی صاحب، د ادارې محترمو همکارانو، د رسنیو ډیرو محترمو استازو او ستاسو له لارو د ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې د دې مهمې ناستې له لارې د خپلو هیوادوالو او مسؤلینو سره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تیر یو کال مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې شریکوم. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د ارقامو د علمي ثبت، د احصایي فعالیتونو انسجام، د جغرافیایي معلوماتو او د نفوسو د احوال ثبتولو په برخه کې د هیواد په کچه د یوې معتبرې بنسټ په توګه کار کوي چې هره ورځ هیوادوالو ته په زرګونو هیوادوالو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي. درنو حاضرینو، ملت ته د حساب ورکولو په دې خبري ناسته کې به موږ د څو مهمو او لویو برخو فعالیتونه او لاسته راوړنې له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه حوصله راسره وکړئ. د نفوسو د احوال ثبتولو برخه. د نفوسو احوال ثبتول د وګړو د هویت تثبیت او د طبیعت تذکرو د ویش مهمه برخه رانغاړي چې دې ادارې په دې برخه کې مهم فعالیتونه ترسره کړي او لوی لاسته راوړنې لري چې په لاندې ډول یې یادونه کوو. اول، الکترونیکي تذکره. د هویت تثبیت او د طبیعت د تذکرو ویش د دې ادارې یو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي چې د تیر کال په ترڅ کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. تیر کال د الکترونیکي تذکرو د 29 څانګو له لارې چې له هغې ډلې 15 د اسان خدمت اړوند دي 3 میلیونه او نږدې 216,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي چې دا د 1401 کال په پرتله شاوخوا 23 سلنه زیاتوالی ښیي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت له پیل تر دې مهاله څه باندې 7.8 میلیونه الکترونیکي تذکرې او د دې پروسې له پیل تر اوسه بیا 14 میلیونه او نږدې 868,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د الکترونیکي تذکرو د ویش پروسې پراختیا. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په دې هڅه کې ده چې د الکترونیکي تذکرو پروسه له ښارونو ولسوالیو ته وغځوي او ټول هیوادوال له کومې ستونزې پرته په اسانۍ سره الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. په همدې اساس تیر کال د هیواد په یو شمېر ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پرانستل شوي او عمل هیوادوالو ته د دې تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. د کابل قرهباغ، د کندوز امام صاحب، د بدخشان بهارک، د پکتیا څمکني، د زابل شاجوی، د فاریاب اندخوی، د نورستان برګمټال، د فراه ولایت فرارود، د میدان وردګو سید آباد، د پکتیکا ارګون او د بغلان ولایت مرکزی بغلان هغه ولسوالۍ دي چې الکترونیکي تذکرو ویش څانګې پکې فعالې دي. له ویش وروسته خدمتونه. د دې ترڅنګ تیر کال څه باندې 100,000 هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو له ویش وروسته خدمتونه هم وړاندې شوي دي چې دې کې مصنع، تجدید او اصلاح خدمتونه شامل دي. کاغذي تذکرې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د تیر کال په لړ کې نږدې 1540,000 هیوادوالو ته په مرکز کابل او څه باندې 2.5 میلیونه هیوادوالو ته په ولایتونو کې د کاغذي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کړي دي. په دې خدمتونو کې د نویو او مصنع تذکرو ویش، تاییدی او د اصلاحاتو خدمتونه شاملیږي.
زیږون کارت او ژوند پیښې. د ادارې همداراز د تیر کال په ترڅ کې په مرکز کابل او ولایتونو کې څه باندې 614,000 زیږون کارتونه او نږدې 140,000 د مړینې پرچې یا سندونه هم ویشلي دي. د هویت تثبیت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیوادوالو د هویت تثبیت او ډیموګرافیکي فورمونو ډیجیټل کولو په موخه د هیواد د تثبیت ملي سیستم رامنځته کړی چې تیر کال په لړ کې د دې سیستم له لارې الکترونیکي تذکرو د ډیموګرافیکو فورمونو 2,811,415 پاڼې ډیجیټل شوي چې ټولې 920,920 فورمې کیږي. همدارنګه 215,615 تنو هیوادوالو د کاغذي تذکرو د اساس کتابونو کې اصلاحات راوستل شوي او د کاغذي تذکرو 2,600 اساس کتابونه سکین او ذخیره شوي دي. د بهرنیو وګړو تاګ او راتګ د احصایې معلوماتو ملي اداره د نورو خدماتونو ترڅنګ هیواد ته د بهرنیو وګړو د تاګ او راتګ د ثبت خدمتونه هم وړاندې کوي چې تیر کال د هوایي ډګرونو ځمکنیو بندرونو له لارې د نږدې 28,000 بهرنیو وګړو تاګ او راتګ ثبت شوی دی. آسان خدمت د عامه خدماتونو د وړاندې کولو نوی موډل دی چې د دې خدماتونو په وړاندې کولو کې له دولتي او خصوصي ادارو سره کاري همغږي رامنځته کوي او د عصري تکنالوژۍ پر مټ تر یوه چتر لاندې د ګڼو عامه خدماتونو د وړاندې کولو اسانتیاوې برابروي. د تیر کال د وعدې له مخې موږ د عامه خدماتونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا ډېرو اسانتیاوو په مخه د آسان خدمت 15 مرکزونه فعال کړل چې 3 په کابل او 1 په کندهار او بل په خوست ولایت کې دي او په ورځني ډول زرګونو هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه په بهر کې مېشتو هیوادوالو ته د لازم اسانتیاوو په مخه له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ په متحده عربي اماراتو کې هم د آسان خدمت مرکز پرانیستل شوی چې اوس مهال اړوند خدمات وړاندې کوي او د آسان خدمت مکروریانو په مرکز کې مو د نورو خدماتونو ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت اړوند قونسلي خدمتونه هم پیل کړي چې هیوادوالو ته لا ډېر اسانتیاوې برابر کړي دي. د هوکړه لیکونو او قراردادونو لاسلیک کول د احصایې معلوماتو ملي ادارې په تیر کال کې د الکترونیکي حکومتوالۍ د بنسټیز کېدو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاوو په مخه له بېلابېلو ادارو وزارتونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې د ځینو یادونه یې دلته اړینه بولم. د بهرنیو چارو محترم وزارت سره مو تیر کال د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې چې مراجعینو ته د اسانتیاوو د راوستلو په اړه د 2 مهم هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. لومړی هوکړه لیک په بهر کې میشتو هیوادوالو ته د عامه خدماتونو د مراکزو د رامنځته کولو په اړه دی چې له مخې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د آسان خدمت مرکز فعال او اوس مهال اړوند خدمتونه وړاندې کوي. دا غرض د دې هوکړې له مخې په ځینو نورو هیوادونو کې هم د آسان خدمت مرکزونه فعالېږي چې د هغو د یادونه یې وروسته کوم. دویم هوکړه لیک له یاد وزارت سره د آسان خدمت په مرکزونو کې د قونسلي خدماتونو د پایل په اړه دی چې د همدې هوکړې له مخې اوس مهال د آسان خدمت د زړو مکروریانو امکا مرکز کې عملاً قونسلي خدماتونه پیل شوي دي. د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو د مشترکینو د هویت تثبیت په مخه د الکترونیکي تذکرو سیستم سره د سیم کارتونو د ثبت او مدیریت سیستم د نښلېدو اړوند د مخابراتو معلوماتي تکنالوژۍ له اتره محترمې ادارې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي. د ادارې د تیر کال په لړ کې د مالیې له محترم وزارت سره د احصایي ارقامو د شریکولو په مخه هم د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د احصایي معلوماتو ملي ادارې همدارنګه د هویت تثبیت د ملي سیستم پر اساس د کاغذي تذکرو د تایید او د پاسپورت له سیستم سره د الکترونیکي تذکرو د سیستم د وصلېدو په مخه د کورنۍ چارو وزارت له پاسپورت عمومي ریاست سره 2 جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي او ولایتونو ته د الکترونیکي تذکرو د پر وخت رسېدو په مخه د ادارې له افغان پوسټ شرکت سره د الکترونیکي تذکرو د انتقال په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. د عوایدو بانکي کېدل د احصایي معلوماتو ملي اداره تل هڅه کوي
چې د خپل اړوند عامه خدماتونو په وړاندې کولو کې مراجعینو ته لا ډېره اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې لړ کې موږ هڅه وکړه چې په ډیری مرکزونو او د ادارې په مرکزي دفتر کې عواید بانکي کړو او د خلکو د وخت ضایع کېدو مخه ونیسو. په دې برخه کې له میوند بانک سره د هوکړې له مخې یوازې تیر کال موږ د ادارې په مرکزي دفتر د آسان خدمت په امکا مرکز او سرای شمالي کمپلیکس کې د میوند بانک څانګې پرانیستلي چې هیوادوالو ته په دې برخه کې ډېر اسانتیاوې برابره کړي دي. موږ په همدې لټه کې یو چې دا پروسه نورو مرکزونو ته هم وغځوو څو هیوادوال په اسانۍ سره وکولی شي خپل تعرفې په رڼا ډول تحویل کړي. تشکیل او ګمارنې د احصایو معلوماتو ملي اداره د هیواد په کچه د پراخو تشکیلاتو لرونکې اداره ګڼل کیږي چې تیر کال د رسمي او قراردادي کارکوونکو 6996 بسته منظور شوي تشکیل درلود. له دې ډلې 3487 رسمي بستونه او 3209 هغه قراردادي بستونه دي. د یاد کال په ترڅ کې په مرکزو ولایتونو کې 1121 تنه نوي کارکوونکي له اداري اصلاحات او ملکي خدماتو ادارې سره په همغږۍ د اهلیت او وړتیا پر بنسټ ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ 400 مرکزي او ولایتي کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 19 آنلاین حضوري ډول روزنیز پروګرامونه او همدارنګه 314 تنو محصلینو او کارکوونکو ته د احصایي معاونیت له لوري د SPSS او سټیټا احصایوي سافټویرونو په برخه کې مهم روزنیز او د پریکټیک پروګرامونه جوړ شوي دي. د بیلابیلو قاضیو د بررسۍ او ارزونه د احصایو معلوماتو ملي ادارې تیر کال کې 33 پلاني او 208 فوق العاده قاضي ارزولي او تفتیش کړي دي. د ارزونې عدلي او قضایي ارګانونو ته د 7 قاضیو د راجع کېدو 119 سختریو 113 سپارښتنو یا توصیو 15 تبدیلیو او 15 تنو د تنزیل بس سبب شوي دي. د دې ارزونو تفتیش په پایله کې مرکزي ولایتي واحدونو ته د څه باندې 28.3 میلیون افغانیو د حصول هدایت شوی دی. د تیر کال پرختیایي پروژې د احصایو معلوماتو ملي ادارې د تیر کال په لړ کې وکولی شول چې یو لړ مهمه پرختیایي او ساختماني پروژې هم عملي او بشپړ کړي چې لاندې جزئیات په لاندې ډول دي. د تیر کال په لړ کې د آسان خدمت شهرنو څانګې د نارینه او ښځینه برخو لپاره جلا تعمیرونه جوړ شول چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به پرانیستل شي. همدارنګه تیر کال د آسان خدمت د خوست، ننګرهار، بلخ، هرات، هلمند او سرای شمالي کمپلیکس مرکزونه هم په ساختماني او لوجستیکي ډول تجهیز شول. په مرکزي اداره او د آسان خدمت مکروریان مرکز کې د مراجعینو د سهولت په مخه 3 سایبانونه جوړ شوي. تیر کال د لوګر، پکتیکا، زابل، کونړ ولایتونو د احصایي او معلوماتو ریاستونو کې نږدې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت سره سولري برېښنا پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د سروېګانو لنډه یادونه د احصایي معلوماتو ملي ادارې د تیر کال په لړ کې د نفوسو د احوال ثبتولو، جغرافیایي معلوماتو او احصایي فعالیتونو ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې مهمې سروېګانې لکه د سولري څاګانو د تثبیت فضایي سروې، د خوړو خوندیتوب سروې نظارت، د افغانستان د صحت سروې طرح او ډیزاین، د عاید او لګښت او کاري ځواک سروې، د ترکخلان د سیمو اټکل، د ښاري او ودانیزو چارو نقشه کول او یو شمېر نورې سروېګانې ترسره کړي چې بشپړ جزئیات به یې زما همکاران درته وړاندې. د 1403 کال لوی پلانونه د احصایو معلوماتو ملي اداره هوډ لري چې د 1403 مالي کال په ترڅ کې د الکترونیکي تذکرو د ویش ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې یو شمېر مهم فعالیتونه او پلانونه طرحه او عملي کړي. د دې ترڅنګ به ځینې مهمې سروېګانې ترسره او له اړوندو د ټولو ادارو څخه به ارقام او معلومات راټول، تحلیل، تجزیه او نشر شي. د دې کال په لړ کې به لاندې مهم فعالیتونه انشاءالله ترسره او عملي شي. د 1403 کال په ترڅ کې بعد 4 میلیونه الکترونیکي تذکرې له پلان سره سم چاپ او ویشل او د دې تذکرو 1 میلیون انفرادي فایلونه به هم ډیجیټل او سیستم ته ورسي. د غراض به د روان کال په ترڅ کې په کور د نن او بهار د آسان خدمت 9 مرکزونه چې تر یو چتر لاندې ګڼ خدمتونه وړاندې کوي پرانیستل شي.
همدارنګه د 1403 کال په لړ کې بعد د هلمند په مساکلا، د هرات په شندن، د ننګرهار شینوارو، د غزنی ماقور، د بلخ ولایت په بلخ او د بدخشان ولایت په راغستان او کشم ولسوالیو کې د الکترونیکي تذکرو نوي ویشت څانګې پرانیستل شي چې د یاد سیمو اوسیدونکو ته به د دې تذکرو د اخیستلو بهیر کې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ به د 1403 کال په لړ کې ګڼ شمېر پراختیایي فعالیتونه هم ترسره شي چې ځینې په لاندې ډول دي: د نورستان، دایکنډي، هلمند، کندوز، بلخ، فاریاب او پروان ولایتونو کې د احصایي معلوماتو ریاستونو کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د احاطې دیوالونو، مراجعینو لپاره د سالونونو، سایبانونو او نور اړتیا وړ تعمیراتو جوړول د یادو ساختماني پروژو له ډلې څو مهمې پروژې دي چې یادونه یې کولی شو. په فراه ولایت کې د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د آسان خدمت نوی مرکز ودانۍ جوړول. همدارنګه د روان کال په لړ کې به د نږدې 4.4 میلیونه افغانیو په لګښت د بدخشان، خوست، تخار، پکتیا، غزني، دایکنډي، میدان وردګ، پروان، بلخ، ارزګان او کاپیسا د احصایي معلوماتي ریاستونو کې د سولري برېښنا پروژې ترسره شي. د احصایي معلوماتو ملي اداره د تل په څېر ژمنه ده چې خپل اړوند ټول فعالیتونه د خپلو تګلارو او پالیسیو په رڼا کې ترسره او د هېواد په ګوټ ګوټ کې هېوادوالو، دولتي او خصوصي ادارو او ملي او نړیوالو بنسټونو ته باکیفیته او پر خپلواک خدمتونه وړاندې کړي. ستاسو ټول له پاملرنې او حوصلې څخه یوه نړۍ مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، به اجازه محترم دکتر صاحب فقیه محمد زیار، رئیس عمومی اداره ملی احصایه و معلومات، محترم نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه ها، رؤسای محترم اداره ملی احصایه و معلومات و نماینده‌های محترم رسانه ها. معاونیت احصایه و معلومات در چوکات اداره ملی احصایه و معلومات مسئولیت جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و ارائه ارقام رسمی، تخمین و ارائه نفوس کشور، تطبیق سروی های ملی خانوار، بالا بردن ارتقای ظرفیت تحلیل و تجزیه ارقام احصایی و همکاری تکنیکی با سایر ادارات ملی و بین المللی را در قسمت طرح، دیزاین، تطبیق و نظارت سروی ها و تحلیل ارقام به عهده دارد. بنابر اساس همین مسئولیت ها، اداره ملی احصایه و معلومات در مسئله از تمام ادارات اماراتی، نهادهای خصوصی در مرکز و 34 ولایت کشور ارقام احصایی را با استفاده از فرم‌های معیاری، جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و به طور ماهوار، ربار و سالانه در نشریات و تحت عنوان سالنامه های احصایی، سالنامه احصایی تجارت، سالنامه قیم، نشریه تخمین نفوس و نشر می‌رساند که در جریان سال 1402 اداره ملی احصایه و معلومات تقریبا از 65 اداره اماراتی و نهادهای خصوصی در سرتاسر کشور ارقام را در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی جمع‌آوری کرده که عمده‌ترین شاخص‌های از او را به سهم شما می‌رساند. نفوس کشور در سال جاری 35.7 میلیون تن برآورد گردیده که از این جمله 1.5 میلیون آن کوچی، 9.2 میلیون تن آن شهری و 25 میلیون تن آنها دیهاتی می باشند. در قسمت تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور که توسط اداره ملی احصایه و معلومات همه سال سنجش می گردد، امسال 15.7 میلیارد دلار سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان می‌دهد. همچنان عاید سرانه کشور در سال 1402 493 دلار افغانی بوده که نسبت به سال قبل یعنی سال 1401 70 دلار افزایش را نشان می‌دهد. همچنان شاخص قیم مصرف کننده که در برگیرنده تورم عمومی کشور می باشه 7.7% کاهش نسبت به سال گذشته نشان میده که این نشان دهنده پایین آمدن سطح قیمت ها در کشور است. قیمت تبادله دلار در مقابل افغانی
به طور اوسط از 88.5 دلار در سال 1401 به 78.8 دلار در سال 1402 کاهش میکنه که افزایش قیمت افغانی را در مقابل دلار نشان میده. همچنان در سال 1402 ارزش صادرات اجناس 1.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1401 3.7% کاهش نشان میده که این کاهش ناشی از کاهش در صادرات مواد معدنی به خصوص زغال سنگ میباشد. همچنان ارزش واردات کشور 8.1 میلیارد دلار در سال 1402 بوده که در مقایسه با سال 1401 22.4% افزایش را نشان میده. در سال 1402 تولید برق از منابع آبی و حرارتی کشور 97,227 میلیون کیلووات ساعت بوده و تولید غلجات حدود 5,206,000 تن و تولید پخته 122,455 تن در سال 1402 می باشد که به ترتیب 13.69% افزایش را نسبت به سال قبل نشان می دهد. همچنان ارزش استخراج معادن در سال 1402 6 میلیارد و 51 میلیون افغانی می باشد که نسبت به سال قبل الان 40.8% افزایش نشان می دهد. ارزش تولیدات صنایع دولتی در این سال 3 میلیارد و 206 میلیون افغانی بوده که به اندازه 29% افزایش را نسبت به سال قبل آن نشان می‌دهد. در سال 1402 به تعداد 6201 شرکت جواز فعالیت اخذ بوده که از آن جمله 7 شرکت آن خارجی میباشد. ارزش سرمایه‌گذاری ابتدایی شرکت‌های خصوصی و خارجی ثبت شده در سال 1402 11.5 میلیارد افغانی بوده که نسبت به سال 1401 14.3% افزایش نشان می‌دهد. البته این همون سرمایه ابتدایی است که در جریان اخذ جواز این را تعهد می‌کنند که به این اندازه ما در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنیم. به همین ترتیب در سال 1402 به تعداد 2419 مؤسسه غیر حکومتی در کشور فعال بوده که 2146 آن داخلی و 273 آن مؤسسات خارجی می باشد. تعداد مجموعی کارمندان خدمات ملکی در سال 1402 3,61,680 نفر بوده که شامل 281,439 مرد و 80,241 زن می باشد. در مجموع این رقم 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. منظور از سال گذشته سال 1401 است. به اساس ارقام و دست آمده در سال 1402 مجموعاً به تعداد 9122 دکتر در شفاخانه‌های امارتی مصروف فعالیت بوده که 6651 تن آنها مردا و 2471 تن آنها را خانم‌ها یا زنان تشکیل می‌دهند. در مقایسه با سال 1401 به ترتیب 1.5%، 1% 1.2 و 2.6% افزایش نشان می‌دهد. در سال 1402 مجموعاً 93,460 فامیل به کشور عودت نموده که از جمله 80,955 فامیل در از کشور پاکستان، 12,454 فامیل از کشور ایران و متبقی 51 فامیل از سایر ممالک به کشور عودت نمودند. این در حالی است که در سال 1401 در مجموع 16,152 فامیل به کشور عودت نموده بود که در مقایسه با سال 1401 تقریبا 6 مرتبه بیشتر شده که از سر موضوعات سال قبل عودت مهاجرین از پاکستان و ایران تعدادشان بیشتر گردید. در قسمت طرح و تطبیق سروی ها، اداره ملی احصای معلومات در جریان سال 1402 سروی های ذیل را طرح و نظارت نموده. از این جمله یک سروی مسئولیت غذایی است که این سروی توسط پروگرام غذایی جهان و سازمان خوراک زراعت به طور مشترک انجام گردیده. این سروی یک سروی موردی بوده که هدف از تطبیق آن داشتن ارقام جهت پلانگذاری و تنظیم فعالیت‌های سازمان‌های متذکره میباشد. همچنین در سال 1402 طرح و دیزاین سروی صحت افغانستان نیز صورت گرفته که این سروی با هماهنگی کامل وزارت محترم صحت عامه و با همکاری مؤسسه MSH در 34 ولایت کشور انجام می‌گردد. طرح و دیزاین آن در سال 1402 تکمیل و فعلا در مراحل مقدماتی که شامل آموزش ترینران، استخدام کارمندان صحوی میباشد قرار دارد و قرار است که این سروی در ماه آینده کار عملیان انجام شود.
قابل ذکر است که در این سروی حدود 500 نفر استخدام خواهد شد. عمده این سروی معلومات راجع به معلومات در مورد شاخصهای صحی است که مرگ میر نوزادان و اطفال زیر 5 سال است، میزان باروری و نرخ ناخالص تولدات، میزان کموزنی یا سوء تغذیه اطفال زیر 5 سال، میزان پوشش خدمات مراقبت قبل از ولادت ها، میزان پوشش واکسیناسیون اطفال زیر 5 سال و مادران باردار و همچنان دسترسی به خدمات صحی و سایر شاخصهای توسعه پایدار مرتبط به موضوعات صحی در این سروی جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شده و بعد به نشر خواهد رسید که با استفاده از سروی میشه در قسمت پلانگذاری ها در بخش سکتور صحت پلان‌های جامع و دقیق مطابق به یافته های جدید ترتیب و تنظیم کرد. همچنان اداره ملی صحت معلومات در سال 1402 در سال راپور نتایج سروی خوشه چند شاخصه افغانستان را به زبان‌های ملی به تعداد 1000 چاپ و به ادارات اماراتی و سایر نهادهای مربوطه ارسال نموده است. در قسمت ارتقای ظرفیت، طوری که دکتر صاحب در بیانیه خود یادآور شد، اداره ملی صحت معلومات در بخش ارتقای ظرفیت نیز در سال 1402 از طریق مرکز تحقیق و آموزش‌های صحوی در هماهنگی کامل با ریاست پوهنتون کابل برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت صحوی ذیل را دایر نموده است. 1. تدویر 2 برنامه آموزشی پروگرام اسپیسیس برای 41 تن از محصلین پانزه زراعت و استوماتولوژی پوهنتون کابل. 2. تدویر 2 برنامه آموزشی پروگرام اسپیسیس برای 84 تن از محصلین پوهنتون طبی کابل. 3. تدویر 2 برنامه کار عملی برای 61 تن از محصلین دپارتمنت احصایه 15 اقتصاد پوهنتون کابل. 4. تدویر 2 برنامه آموزشی سافت‌ویر اسپیسیس برای 43 تن و برنامه آموزش تحلیل ارقام احصایوی برای 41 تن از محصلین پوهنتون کابل و همچنان تدویر 2 برنامه آموزشی سافت‌ویر اسپیسیس و استاتا برای 40 تن از کارمندان اداره ملی احصایه و معلومات. این بود گزارش مختصر از فعالیت‌هایی که در جریان سال 1402 توسط معاونیت احصایه اداره ملی احصایه و معلومات انجام شد و به سهم شما رسانده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. د احصایه معلومات ملی اداره لوی رئیس ښاغلي ډاکټر صاحب کارانو د ادارې محترم رئیس صاحبانو او د رسنیو استازیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویاړم چې د الله جل وعلا شانه په فضل او کرم سره وتوانېدو چې د تیر یو کال په موده کې په خپله برخه کې د هیواد او ولس د خدمت جوګه شو. زه هم په خپل وار د احصایه معلومات ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست د تیر یو کال عمده کړنو او لاسته راوړنو په اړه چې ښاغلی ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه لږ څه تفصیلات سره ملت او رسنیو ته زموږ عمده لاسته راوړنې شریکې کړم. د سولري کرنیزو ساګانو فضایي سروې د احصایه معلومات ملي ادارې په تیر کال کې د جغرافیایي معلوماتو له سیستم څخه په ګټنې د سولري کرنیزو ساګانو تثبیت سروې ترسره کړه چې په پایله کې د هیواد په 26 ولایتونو کې حدوداً 310,000 سولري کرنیزې ساګانې تثبیت شوي. له دې ډلې څخه یې 15 سلنه په هلمند، 19 سلنه په کندهار، 11 سلنه په فراه، 18 سلنه په غزني او 6 سلنه په زابل ولایتونو کې واقع دي چې په ټوله کې 80 سلنه کرنیزې سولري څاګانې په یادو 5 ولایتونو کې واقع دي او پاتې 20 سلنه په نورو 21 ولایتونو کې کیندل شوي دي. چې په دې تړاو د احصایه معلوماتو ملي ادارې خپلې موندنې او راپور د افغانستان اسلامي امارت د کابینې محترمې غونډې ته وړاندې کړی او په اړه یې لازم او عملي تصامیم نیول شوي تر څو د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده په مؤثره او مثمره توګه د اړوندو وزارتونو او اداراتو په ذریعه مدیریت شي. د ښاري او ودانیزو چارو نقشه کول د احصایه او معلوماتو ملي ادارې په 1402 کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله د هیواد د 14 ولایتونو مرکزونو ښاري او ودانیزو چارو پراختیا پرتله نقشه اخیستنه ترسره کړې ده.
د دې نقشه اخیستنې موندنې ښیي چې د 14 ولایتونو د مرکزونو په ښاري سیمو کې حدودا 10,000 هکتاره ودانیزو چارو پراختیا موندلې ده چې ډېره پراختیا په ترتیب سره 14% کابل کې، 14% کندهار کې، 15% هلمند کې، 15% ننګرهار کې، 4% غزني کې راغلې ده چې په ټولیز ډول په یادو 5 ولایتونو کې 44% پراختیا راغلې او پاتې 56% پراختیا په نورو ولایتونو کې راغلې ده. د یادې 10,000 هکتاره څخه 8,500 هکتاره کرنیزه ځمکه او 5,500 هکتاره څړځایونه چې ټوله یې 14,000 هکتاره کیږي او د 14 ولایتونو مراکزو ښاري سیمو کې د ودانیزو او ښاري پراختیا 46% کیږي په ښاري او استوګنیزو سیمو بدلې شوي دي. د ولسوالیو د حدودو ټاکل او نقشه کول. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال د هیواد په 19 ولایتونو کې د 43 ولسوالیو اسناد او نقشې له اړوندو ادارو سره په ګډه همغږۍ ته مراحل کړي چې په دې کې 22 نوې تاسیس شوې ولسوالۍ هم شاملې دي. د کښ لاندې سیمو ساتلایتي سروې. د احصایې معلوماتو ملي ادارې د ریموټ سنسنګ او جغرافیایي معلوماتو د ټکنالوژۍ پر مټ د سپوږمکي انځورونو له تجزیې او تحلیل څخه ترلاسه کیږي چې د تیر کال دویم فصل کې د وریجو کښ لاندې سیمې تثبیت کړي دي. د احصایې معلوماتو ملي ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په هیواد کې په 14 ولایتونو کې د وریجو کښ شوی و او د هیواد په کچه د وریجو ټولیزه کرل شوې ځمکه 129,000 هکتاره محاسبه شوې ده چې د 1401 کال په پرتله د وریجو کښ کې زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په بغلان او لغمان ولایتونو کې لیدل کیږي. د وریجو تولیدات په تیر کال په ټول هیواد کې 400,000 میټریک ټنه محاسبه شوی دی چې بیا کندوز ولایت د 115,000 میټریک ټنه وریجو تولید سره تر ټولو ډیر د وریجو تولید لرونکی و. د 1403 کال یعنی د حمل ثور او جوزا میاشتو کې د کښ لاندې سیمه د احصایې معلوماتو ملي ادارې د سپوږمکیزو انځورونو د ارزونې پر مټ په سږ کال اول فصل کې د هیواد اوبیزو او للمي ځمکو تر کښ لاندې سیمې تثبیت کړي. د دې سټلایټي سروې له مخې په 1403 کال کې د هیواد تر کښ لاندې ټوله کرنیزه ځمکه 3 میلیون هکتارو ته رسیږي چې له دې ډلې 2.1 میلیون هکتاره اوبیزه او 917,000 هکتاره یې للمي کښت ده. د احصایې معلوماتو ملي ادارې ارزونې ښیي چې په 1402 کال کې د تیر کال په پرتله د هیواد تر کښ لاندې سیمو کې 9% زیاتوالی راغلی دی. تیر کال مجموعاً 2.8 میلیون هکتاره کښت شوی و چې 2 میلیون هکتاره یې اوبیزه او 804,000 هکتاره یې للمي کښت و چې تر ټولو ډیر اوبیز کښت په هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو کې او تر ټولو ډیر للمي کښت په تخار، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې شوی دی چې په نږدې ورځو کې به د غنمو کښت لاندې سیمې او د غنمو تولیداتو محاسبه هم د کرنې، اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت سره په ګډه بشپړه او له رسنیو سره به ارقام شریک شي. دا هغه عمده کړنې او فعالیتونه وو چې د احصایې معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو عمومي ریاست په چوکاټ کې ترسره شوې. له پاملرنې څخه مو مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د احصایې معلوماتو ملي ادارې محترم عمومي رئیس صاحب، د ادارې درنو همکارانو، د رسنیو مرکز محترم رئیس صاحب، د رسنیو درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د آسان خدمت اړوند لکه څه ډول چې د احصایې معلوماتو ملي ادارې محترم رئیس صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړه، د عامه خدمتونو د وړاندې کولو نوی موډل دی چې له اذربایجان هیواد څخه افغانستان ته د دواړو هیوادونو د رسمي هوکړلیک پر بنسټ را انتقال شوی او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم فعال او تر یو چتر لاندې ګڼ شمېر عامه خدمتونه د خصوصي سکتور په شمول هیوادوالو ته وړاندې کوي. د آسان خدمت فعالیتونو د پراختیا په لړ کې لکه څرنګه چې په تیر 1401 کال کې د احصایې معلوماتو ملي ادارې رهبرۍ له لوري ژمنه شوې وه، په کال 1402 کې په مرکز کابل او ولایتونو کې 15 مرکزونه فعال کړل چې په ورځني ډول زرګونه هیوادوالو ته تر یو چتر لاندې په لنډ ممکن وخت کې عامه خدمتونه وړاندې کوي. په کابل ښار کې د لومړي مکوریانو امکا مرکز، باغ بالا مرکز،
ځانګړې څانګه او یا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په انګړ کې همدارنګه د کندهار او خوست په ولایتونو کې د مرکزونو فعالیدل د اسان خدمت د فعالیتونو د پراختیا په لړ کې رامنځته شوي. یوازې تیر کال یې څه باندې 210,000 هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکیرو د نوي ویش، د الکترونیکي تذکیرو له ویش وروسته خدمتونه، د زیږون کارت په برخه کې لویانو او ماشومانو ته د مړینې سندونو په برخه کې خدمات ترسره کړي دي. موږ په دې هڅه کې یو چې په مرکز کابل کې د اسان خدمت له لرلید سره سم یو معیاري کمپلیکس جوړ کړو چې په هغې کې به د موجوده خدمتونو ترڅنګ نور هغه خدمات لکه پاسپورت، د کار جواز، ترانسپورټي خدمتونه، ترافیکي خدمتونه او نور هغه اړین خدمات چې په پراخه کچه ورته اړتیا لیدل کیږي وړاندې کوو انشاءالله. په بهرنیو هیوادونو کې د مرکزونو فعالیدل. اسان خدمت په بهرنیو هیوادونو کې میشتو هیوادوالو ته لا هم د لازمې اسانتیاو رامنځته کولو په لټه کې دی. په همدې لړ کې له بهرنیو چارو محترم وزارت سره شوي هوکړه لیک له مخې په متحده عربي اماراتو کې د اسان خدمت مرکز پرانیست چې اوس مهال اړوند خدمات وړاندې کوي. د بهرنیو چارو له محترم وزارت سره د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په موخه هوکړه لیک لاسلیک شوی چې له مخې د اسان خدمت مکرویانو په امکا مرکز کې په لومړي ځل کنسولي خدمتونه پیل شوي. دا چې هیوادوالو ته یې لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو دا لړۍ به تدریجاً نورو مرکزونو ته هم وغځول شي. د چمتو شوي مرکزونه. اسان خدمت د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې هیوادوالو ته د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه د کابل شهر نو، سرای شمالي، د ولایتونو په کچه بلخ، ننګرهار، هلمند او هرات ولایتونو کې مرکزونه بشپړ ډول د خدماتو وړاندې کولو ته په عصري ټکنالوژۍ سمبال چمتو کړي چې په نږدې ورځو کې باید د پرانیستي شاهدان اوسئ. د یادولو وړ ده چې په پرانیستل شوي هر یو مرکز کې نږدې 50 کسانو ته کاري زمینه هم برابره شوې ده. پلان شوي مرکزونه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اسان خدمت ریاست د خپلو فعالیتونو د پراختیا په لړ کې هوډ لري چې په روان کال کې له هېواده بهر په ایران، پاکستان، سعودي عربستان او ترکیه کې خپل مرکزونه پرانیزي او دغه راز په کور دننه پلان لرو چې په پکتیا، غزني، فراه، فاریاب او کندوز ولایتونو کې مرکزونه ایجاد او فعال کړو چې له فعالیدو سره به د عامه معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په ډګر کې یو نوی باب پرانیستل شي. په پای کې بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټولې هڅې او کوښښونه د عامه خدمتونو په معیاري او باکیفیته ډول وړاندې کولو کې هیوادوالو ته د لازمو اسانتیاو رامنځته کول دي څو ټول هیوادوال وکولی شي په اسانۍ سره پرته له کومې سرګردنۍ او وخت ضایع کېدو ټولو عامه خدمتونو ته تر یو چتر لاندې په لنډ ممکن وخت کې لاسرسی ولري. د توجه او پاملرنې مو نړۍ مننه.